مې ملګرتیا کوي ولې کوي چې دا زما اکابرو د دلیل په دنیا کې آئینی او قانوني جنګ ګټلی دی نو موږ به دا تسلسل برقرار ساتو که به نه ساتو لہذا یو دا عرض کوم بل ستاسو خدمت کې عرض کوم آخري پیغام او ما سره به حضرت شیخ صاحب هم اتفاق کوي انشاءالله او زما رور زما ډېر محترم ما باندې شفقت کړی ټول عمر مولا عاقل انصاري صاحب هغه هم اتفاق کوي زه د نوي نسل ته یو میسج او پیغام ورکوم چې د راروان وخت د ټولو نه لویه فتنه به دا وي د دین د تباهۍ اسباب به دی د امت د تباهۍ اسباب به دی چې خلک به دین د سکرین نه زده کوي د ټلویزیون سکرین نه د کمپیوټر سکرین نه د موبایل سکرین نه د خپلې علاقې په علماو به د خلکو اعتماد ختم شي جدید سکالرانو نه به خلک دین زده کوي د هغه علمي شجره به نه معلوم نسبت به نه معلوم استاذ به نه معلوم دا به جدید غیر مقلدیتی زه درخواست کوم چې دا مې روان وخت د ټولو نه لویه فتنه ده خدای ته وګورئ که قاعده بغدادي وایې د خپل جماعت د دې فقیر امام نه ووایې که مونیا خلاصه وایې د خپل جماعت د دې فقیر امام نه ووایې او که تاسو د مسلې تپوس کوئ درخواست درته کوم دین د سکرین نه د زده کړې څیز نه دی په دې غریبو علماو اتفاق وکئ دا فقیران چې یو سړي په مدرسه کې 20 کاله فنون پړاو کړي 10 کاله بیا فقه پړاو کړي او 20 کاله بیا احادیث پړاو کړي د ده نه به په دین کې بله غټه ریسرچ اتارټي کوم ځای چې ته وایې نه ډاکټر جاوید غامدي ډېره ښه مسله حل کوي ته وایې نه عامر لیاقت حسین ډېره ښه مسله حل کوي ته ماته د دوی استاذ وښیه ته ماته د دوی علمي نسبت وښیه زه درته درخواست کوم خدای ته وګورئ چې دین د سکرین نه مه زده کوئ پر خپلو فقیرانو علماو په دې عاجزانو باندې ټیک ده ستا په نظر کې به دومره غټ سوشل سټیټس دی او دومره لفاظ او لسان به هم نه او ډېرې نخرې به نه ورځي خو زما شرحی صدر دی چې انشاءالله دین درته بیانوي نو د صحابو په نهج به یې درته بیانوي نو په دې اتفاق دی انشاءالله که نه دین به د سکرین نه نه زده کوو قسم دی مولانا صاحب دا د راروان وخت لویه فتنه ده او دا د نوي دور ایجنډه هم دا ده چې د دې نوي نسل اعتماد د دې علماو نه پاسي تاسو ماته ووایئ چې یو عالم 50 کاله قرآن او حدیث پړاو کړ مروجه علوم یې پړاو کړ د ده نه به بله غټه ریسرچ اتارټي په کوم ځای کې دا هلکان به راپاسي 2 کتابه به هغه ویلي 3 به پکې د انګلیش الفاظ ور شامل کړي مکسچر به جوړ کړي یاره د پلاني ریسرچ به منې او د پلاني به اپروچ منې خدای ظالمانو د دې علماو قدر وکئ په دې خړو پړو مدرسو کې په دې خړو پړو چټیانو باندې ناست خلک دا په دین کې اتارټیز دي دا په دین کې ریسرچ اتارټیز دي دوی دین زده کړی دی دوی دین پړاو کړی دی او دوی په دین باندې خلک پوهولی شي نو د راروان وخت فتنه دا ده د دې به بیا موږ له حل نه راځي لہذا د دین په زده کړه کې ټیک ده بېشکه ته ورسره سیاسي اختلاف ساتلی شي اول خو په کار نه دی لیکن ټیک ده ستا سیاسي سوچ بدل دی سیاسي اختلاف ورسره وساته لیکن کم از کم د دین د زده کړې په بابت کې او د مسایلو د زده کړې په بابت کې ما ته د دوی نه نور با اعتماده خلک نه ښکاري زه ستا نه ډېر زیات براډ ماینډډ یم زه ستا نه ډېر زیات جدید ذهن والا یم لیکن زه د راروان وخت فتنه چې وینم هغه دا فتنه ده چې خلک به د یو داسې ډاکټر او سکالر نه دین زده کوي چې نه به استاذ معلومي نه به علمي شجره معلومي نه به نسبت معلومي نه به تقوا معلومي او یاد ساتئ زمونږ دین دا په نسبت باندې مونږ ته راغلی دی دا علما فرمایي وایي چې دین په نقل باندې دی دا تاسو ته څه وایي وایي دا دین مونږ ته په نسبت راغلی او د دین په کومه شجره کې چې نسبت نه د دین په کوم خدمت کې چې نسبت نه او د دین د کوم خدمت سرپرستی نه دی چرته هم دا 1400 کاله تاریخ د امتونو ته وایي د امت ته خیر نه دی رسولی دا د فتنې سبب ګرځېدلی دی راځه زه د هندوستان تاریخ تا ته لټوم میرزا غلام احمد قادیاني د ده استاز نه د ده علمي سرپرست نه د ده روحاني سرپرست نه د سر سید احمد خان علمي سرپرست نه د غلام احمد پرویز علمي سرپرست نه
د چکړالي علمي سرپرست نه د هغه بل باشاني سرپرست نه څومره خلکو چې علمي تحریک چلولي او وروسته ورپسې د اکابرو نظر او شفقت او د هغو سرپرستي نه وه دا امت ته نقصان رسوي د امت ته د فتنې نه علاوه بل څه نه دي ورکړي نو زه نوي نسل ته درخواست کوم چې دین به کوم ځای نه زده کوو جي تاسو نه دا یو اواز راکړئ کوم ځای نه به زده کوو علماو نه به زده کوو او د خپل اکابرو سره به تعلق ساتو زمونږ ډېر اهل الله بزرګان په دې سیمه باندې شته کله کله زه ښکلوئ په قدم کې ورته کېنئ دې نظر کې ډېر لوی اثري الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته په صحیح طریقه د خپل اکابرو د دست شفقت د لاندې د دین د خدمت توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین